سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي بنسټونو مشرانو د اوسني امنیتي وضعیت او د راتلونکو ورځو او میاشتو د پلان شوي عملیاتو په اړه تیر ماخوستن ولسمشر غني ته معلومات ورکړل. د ولسمشر ماڼۍ په خبرپاڼه کې اصرار دی چې دغو پلانونو په اړه نور څه نه دي ویل شوي، خو ولسمشر د امنیتي وضعیت د ښه والي او راتلونکو عملیاتو په اړه لازمې لارښوونې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال په پیل سره افغان حکومت او طالبان د خپلو نویو عملیاتونو اعلان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنګټن غواړي چې افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. مایک پامپیو په یوې مرکه کې زیاته کړې چې د زلمي خلیزات او طالبان ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی او دوی په افغانستان کې د یو سیاسي تفاهم لپاره کار کوي. نوموړی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ غواړي دغه اوږد جنګ نور ختم کړي، خو هغه یو داسې حل غواړي چې د امریکا ضد د ترهګرۍ اندېښنې ختم شي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي په سولې مشورتي لویه جرګه کې به افغان کډوال هم ګډون وکړي. محمد عمر داوزي تېره ورځ په تهران کې له میشتو افغان کډوال سره په کتنه کې زیاته کړه. په یوه جرګه کې د ټولو افغانانو د ګډون او په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ګډون په موخه د مشورتي لویې جرګې په تاریخ کې هم بدلون راغلی دی. ټاکلې شوې وه دغه جرګه د روان کال د کپر 20 ترسره شي، خو دغه نیټه وځنډېده او ټاکل شوې یاده ناسته د راتلونکو کال د غویي ثور پر 9 ترسره شي. په کندهار کې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د وروستیو څرګندونو په ملاتړ غونډه کې ویناوالو په سولي بهیر کې د افغان حکومت د استازو ګډون حتمي وباله. دوی تېره ورځ په کندهار کې په یوې ناسته کې زیاته کړه چې یو شمېر کړۍ د خپلو ګټو په خاطر پر جګړې او سولې پانګونه کوي او د افغانانو په منځ کې بېلوالی راولي. ښاغلي حمدالله محب امریکا ته په خپل سفر کې ویلي و چې د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزات په افغانستان کې د قدرت د ترلاسه کولو په هڅه کې دی او غواړي موقت حکومت جوړ کړي او ځان یې مشر کړي، خو دا خبرې د امریکا له لوري رد شوي دي. 2 تنه د وسلو د قاچاق په تور په بغلان کې ونیول شول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وایي دغو کسانو غوښتل 2 کلاشینکوفونه له کابله بغلان ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ په خنجان ولسوالۍ کې نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. 2 تن را که با 2 کلاشینکوف که از کابل به بغلان انتقال میدادند یک 304 جاسازی کرده بودند در ولسوالی خنجان توسط کارمندان مدیریت مواد مخدر کشف و به دست آمد که در این قضیه 2 نفر بازداشت شده و فعلا قضیهشان تحت بررسی قرار دارد. او 2 تن د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور په لوګر کې هم ونیول شول. د څارګرې ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه کسان چې تر دې مخکې په تورونو او مخیز تښتونو کې لاس درلود بالاخره په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. نیول شویو کسانو هم پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.